الله الرحمن الرحیم شپږمه برخه. پوښتنه: ښاغلی اشوک، ټول هغه کسان چې نوی اسلام راوړي نو خپل نوم بدلوي، نو تاسې ولې خپل نوم بدل نه کړ او نوی نوم مو د ځان لپاره غوره نه کړ؟ جواب: نوم مې د دوو وجوهاتو په اساس بدل نه کړ. لومړی دا چې د اسلام دین په دې هکله کوم مشکل نه لري. همدا خبره زما لپاره ډیره مهمه وه. دا هیڅ باک نه لري چې څوک اسلام قبول کړي خو بیا هم خپل نوم یې پاتې وي، ځکه اسلام چې د ایمان او عمل ته اهمیت ورکوي، نه نومونو ته. دویم دا چې په دې ډول وکولای شم نو خلک دین ته دعوت کړم او هغوی زما له نوم سره اشنا دي، او دا کار مې یوازې د دعوت په خاطر کړی دی، ترڅو په دې ډول وکولای شم خلک له دوزخ څخه د جنت په لوري راوبولم، ځکه ماته اوس حقیقت څرګند شوی دی او دا رڼا باید نورو ته هم ورسوم. پوښتنه: تاسو په کلیسا کې د مسیحیت لوړ مقام کار دینیالۍ ته رسیدلی وئ او ستاسو پلار هم همدا درجه لرله. تاسو موږ ته د دې درجې په هکله معلومات راکړئ. په کلیسا کې کار دینیال کومې وظیفې او دندې سرته رسوي؟ جواب: ما په کلیسا کې لوړې درجې لاسته راوړې وې چې یوه یې پکې دینیال دنده وه. زما پلار هم دینیال درجې ته رسیدلی و. په کلیسا کې د کار دینیالۍ درجه داسې ده لکه په اسلام کې مفتي درجه او مقام. په کاتولیک مذهب کې لوی راهب چې خلک ورته قیس یا کشش وایي د خلکو ګناهونه بخښلی شي. حال دا چې په دې پوهیږي چې هغه نه معبود دی او نه د دې صلاحیت او اختیار لري چې د خلکو ګناهونه معاف کړي. د حیرانتیا خبره ده چې د هرې یکشنبې په ورځ کلیسا ته راځي او د مذهبي مشرانو په وړاندې د ګناه اعتراف کوي او وایي چې فلاني وخت کې راڅخه ګناهونه شوي دي. په جواب کې ورته قیس یا کشش وایي چې ځه معاف یې. زه نه پوهیږم چې قیس دا رنګه زړورتیا څرنګه کوي، د الله جل جلاله واک او اختیار په خپل لاس کې اخلي. آیا هغوی ته دا حق او صلاحیت چا ورکړی؟ حال دا چې هغوی د نورو په شان انسانان دي. هر څوک چې د کلیسا کشیشان وي، که ختیځ وي که د لویدیځو، هغوی ټولو ته زما چلنج دی او زه ورته وایم تاسو په کومه درجه کې وئ راشئ راسره مناظره وکړئ ترڅو تاسو ته د اسلام حقانیت څرګند کړم. زه هسې په احساساتو او بې عقلۍ باندې اسلام ته نه یم راغلی، بلکې ما د پوره مطالعې او تحقیق څخه وروسته اسلام قبول کړی دی او په دې پوره پوه شوی یم چې اسلام د نړۍ وروستی آسماني دین او پیغام دی چې په هغې سره د الله جل جلاله پیغام بشپړ او مکمل شوی دی. محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله وروستی استازی او پیغمبر دی او عیسی علیه السلام هم انسان او د الله جل جلاله له لوري استازی او پیغمبر دی. پرته له دې څخه بل څه نه دی، لکه چې قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي: ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسول. مسیح ابن مریم علیه السلام له یو پیغمبر نه پرته نور څه نه دی، له هغه نه مخکې هم نور زیات پیغمبران تیر شوي دي. له بل لوري یوازې زه اشوک کولنګیانګ لومړنی کشیش او قیس نه یم چې اسلام یې راوړی دی. زما څخه مخکې ډیر کشیشان او راهبان مسلمان شوي دي چې له هغې ډلې څخه یو یې د مکارنا د کنفراس عمومي منشي او د ختیځو هیوادونو د کاتولیک کلیسا د کشیشانو رئیس هم چې اسلام یې قبول کړ.